څو کسان یې کور کې؟ زه 12 نفره خیلخانه لرم. څو د ورځې خو به طبعا 250 افغانۍ 300 افغانۍ ستا خرچه وي، نو د ورځې دومره ګټې بیا؟ ته دا یقین ومنه چې ته خو د ورځې دغه شی زما په کور کې شیان تمام سي زه د 100 روپه اخلم. ان وړو مې ختم و 15 ورځې ما له بازار د نانوایي مړی وړي ولکه مې نسم پې خبرېدو خالد ما نور خو پرېږد چې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي، د کار اسانتیاوې برابرې کړي، پروژې برابرې کړي. داسې خو نه کېږي چې موږ له لوږې ناست یو او دوی په حوضو کې مړۍ خوري. دغسې ولاکه کېږي موږ له لوږې په چوک باندې ناست یو ولاکه مو مړۍ خوړلې او دوی په رنجرو کې راته ګرځي خپل سیلونه کوي. اسلامي امارت په راتګ سره د ډېرو زیاتو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راغی او د ډېرو خلکو په ژوند باندې بیا سیوری یو څه وغوړوه، ځکه کاروبارونه لږ څه په ټپه درېدلي دي او یا هم لږ کمزوري شوي دي او ځینې خلک یې په راتګ خوښ دي او ځینې خلک بیا په راتګ خوښ دي. امنیت راغلی دی خو دوی د کار غوښتنه کوي. دلته چوک ته راغلي یو ډېر زیات کسان راسره ولاړ دي. یو کس کوم یو ده؟ د ده نه پوښتنې کوو چې دا د ژوند څومره تغیر کړی. 4 میاشتې وشوې د اسلامي امارت راتګ، تاسو په ژوند کې څه ډول بدلون راغلی، مثبت که منفي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې خو اول سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما نوم عبدالمتین سمسور ده، د پکتیکا ولایت مرکز شرن د غنډو د کلي اوسېدونکی یم او په چوک باندې پنډیتوب کوم. په چوک باندې پنډیتوب کوې؟ د غریبۍ له وجې، د غوسې له وجې دلته ولاړ یې؟ دلته ولاړ یو، کارونه نشته، کارونه ولاړ دی. ګیس چوک ته راسو یوه مزدوریم نه پیدا کېږي. مخکې تېر دولت کې چې موږ ولو ښه روزانه به مو کوله، ښه کار به پیدا کېدلو. له حکومت څخه د اسلامي امارت څخه هم زموږ دا توجه کوو پوه شوې چې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي، د کار اسانتیاوې برابرې کړي، پروژې برابرې کړي. داسې خو نه کېږي چې موږ له لوږې ناست یو او دوی په حوضو کې مړۍ خوري. دغسې ولاکه کېږي موږ له لوږې په چوک باندې ناست یو ولاکه مو مړۍ خوړلې او دوی په رنجرو کې راته ګرځي خپل سیلونه کوي. څو ورځې کېږي چې کار نه ده کړی؟ تقریبا 4 میاشتې کېږي. دا 4 میاشتې کې یو پرون ما 1000 روپۍ کار وکړو، چوک ته لا راغلی نه وم. ما ته ورور راته ویل کور کې پلانکی شی ختم دی، پلانکی شی ختم ده، ما کار نه ده کړی شی راوړه. موږ له حکومت چې دا توجه ده، دا توقع ده، اول مرستې راسي پوه شوې ټول یا سودخواره وړي یا رشوت خواره وړي یا غداران وړي. غریب په هر ځای کې پاته ده، خالي هم کې موږ مګر وړي دی غریب تباه برباد. غوښتنه دې څه ده؟ غوښتنه خو مې دا ده چې اول خو له تاسو بیخي دا مرستې غواړو، موږ د الله تعالی چاره وکړي. بیا که چېرې ته رښتیا د ما په نامه راباسې ودرې د افغانستان پکتیکا خلک زوب په رښتیا که ته د موږ په نامه راباسې د ما نومان وباسې بیا یې جیب کې تخته کوې. دغه مرستې ته بیخي د موږ اړتیا نه ده. بیا که چېرې ته رښتیا وایسې زه په غریب باندې خوا بدوم، مرسته دې راوړي. دا د ټولو څارویو کې دا له مستې ولاکه ولاړ، موږ ته د خپل حق ورسي. ان وړو مې ختم و 15 ورځې ما له بازار د نانوایي مړی وړي ولکه مې نسم پې خبرېدو خالد ما نور خو پرېږد. نانوایي مړۍ دې کومه کولې؟ پیسې دې کومه؟ ولا خو کله به کار وسو وابه مخستې، کله به کار نه وسو، په کور کې به د غومره وریجې وې یا بچی ګزاره به م سره. یقینا د زړه خبرې را سره وکړې، په زړه کې ډېر دردونه وو. دا دردونه پته معلومات تاسو ته حتما کېږي او حتما ورباندې خبرې نو یو بل ملګری سره غږېږو چې د ده حال څه ډول دی او په څه ډول حالت کې قرار لري. حاجي صاحب محترم، تاسو ته هم ډېر زیات ښه راغلاست، هرکلی وایو، ستړي مه شئ. تاسو نه هم ډېره مننه چې د دې غریبو خلکو حال واحوال اخلي او د دې مزدور خلکو د پوښتنې دپاره راځي او داسې رسنۍ له لارې چې د موږ غږ لوړ پوړو چارواکو ته رسوي. تم په چوک باندې مزدوره کوې، موږ ولیدلې مخکې هم. څو ورځې کېږي چې کار ده نه ده کړی؟ یاره ما په دغه تېره هفته کې مقصد 3 ورځې کار کړی ده او زه 12 نفره خیلخانه لرم. یو له اوبو نه ما سوا چې زه یې مفتې خورم، نور هر څه زه په پیسو باندې اخلم. په دغه باندې ته خپله فکر وکړه چې د ما مشکل به په دې 3 ورځې کار باندې حل شي او که به نه شي. نو تاسو کور کې د نور د ګټې وټې څوک شته که ته یې؟ زه په خپله باندې د کور سرپرست یم او په دغه عمر باندې زه کار ورته کوم. صحیح ده؟ څو کسان یې کور کې؟ زه 12 نفره خیلخانه لرم. څو د ورځې خو به طبعا 250 افغانۍ 300 افغانۍ ستا خرچه وي، نو د ورځې دومره ګټې بیا؟ ته دا یقین ومنه چې ته خو د ورځې دغه شی زما په کور کې شیان تمام سي زه د 100 روپه اخلم.
خو د دې بدلون د له منځه وړلو لپاره یا د دې سخت حالت نه د وتلو لپاره بله کومه لار لرئ؟ یاره بله کومه لار نه لرو خالي د اسلامي امارات او له نړۍ چې د موږ دا غوښتنه ده چې د موږ حکومت یې په پښو راته ودروي. کله چې د موږ حکومت ودرېدو دغه مرستې چې راځي دا واپس دي، ما ته به یوه ګونۍ راکړي، هغه به زه یوه ورځ وخورم او بله ورځ هغه تمامېږي. نو د موږ حکومت یې په پښو باندې ودروي چې هغه د هره ورځې ما ته ګونۍ زه وګټم. نو په دغه خاطر هر سړی د دې کوښښ کوي چې هغه مقصد ځان مخې ته کړي. ته که په دې چوک باندې مزدوري ووینې چې یو موټر راشي یو نفر خبره ورسره کړي 6 نفره په سیټ کې ناستي، دا د مجبوري په وجه. که نه هر څوک دغه ایمان نه اخلي چې زه د بې شرم سم، ما ته د خلک بې حیا ووایي، زه د رسوایي وکړم، هېڅوک هم دا نه اخلي. خو دا له مجبوري په وجه باندې دغه شی اخیستل کېږي. او ته خو یوه تعجبه، ته خو د ډوډۍ خبره ښیې. ما پرون نابله ورځ داسې خلک لیدلي دي چې دغه د رسنیو لارو چې یادونه نه ده څه، چې د اور دپاره مقصد یو کور ته ورځي، یو ټیم خوشحایي پټوي چې هغه په هغه کور کې خپل عیال پې باندې ګرم کړي. نو زه خپل د عیال خواهشاتو ته مقصد هغه لرم، تعلیم ته یې هم لرم، بلې خوا ته یې هم لرم، خو زه په دغه حال باندې بوجۍ په سر کې وړم، دا خلاصه کوي داسې غربت دلته تېرېږي. سخت حالت دی او د دې حاجي صاحب د زړه نه یو الله خبر دی او د دې کسانو ټول همدغسې یو حال دی. خدای دې ورباندې رحم وکړي، الله پاک دې د موږ سره طریقه جوړه کړي. دا هیڅ کومه سخت خبره نه ده، د غریب او د خوار پیدا کول ډېره اسانه خبره. ورو جانه په کور چې مې پر مسایه راغلی یم، پردۍ کوټې مې نیولې دي، نه بخارۍ لرم، نه بوټی لرم، نه غله لرم، نه په کور چې اوړه لرم، نه مرستې څوک راکوي. څه ورسو پرچې ولې نه درکوي مرستې؟ پرچې نه راکوي. 3 ماسته بعد راسه سروي پرسوي، د هغه پرسوي، د بیګه چوک ته راسو، اته دومره روپۍ نه ګټو، بیګه دغه نار ولاړ سو. یو مسایه کور سره پروت، هغه یو پاسته یې راکړي، هغه وخورو. هاته ډېر غریبان خلک یو ودرېد، یو شی نه لرو. څو کسان یې کور کې؟ په کور چې 15 نفره یو. بس د ګټې وټې ته یې؟ خالي د ګټې وټې زه یم، بل څوک نشته؟ یا بل څوک هېڅوک نشته. بیا دومره ګټې په دلته په چوک باندې، خو د خلکو خبرې خو مو واورېدې، هېڅوک هم دا نه وایي چې مثلا موږ ته پاتې کېږي، ځکه کسان بیخي زیات نه ګټو. دا میاشت 2 میاشتې مې ووتله، 10 روپۍ مې نه دي ګټلې. ساړه ټوکان په بازار چې وکړو ودرېد، هغه په کړاس چې په اولاد باندې خورو، نور یو شی نه لرو. او یو د ګټې زه یم، نور مې 3 مې وړکي کړاسې دي، یو مې کورواله دی، یو زه یم ورور، اته ګټه مټه نشته. ډېره مننه، ډېره مننه، شکریه. د ټولو زړونه ډک دي او دغه خپرونه به اوږده شي. نو ته مهرباني وکړه راځه صاحب، ته وغږېږه، څه په زړه باندې څه شی لرې؟ هېڅ څه نه لرو، خو ولا که دومره طریقه لرو چې 3 شپې ولا په نوه ناستو، 3 شپې په نوه ناستو، نه طریقه شته، نه 3 شپې هم ډوډۍ نه وه په کور کې؟ ولا کوم 3 شپې ډوډۍ وه. بیا د موسسه مهاجرینو دفتر کې یوه ډوبۍ غله 15 کیلو که 20 کیلو غله راکړي، وساتله تا وله ما چې ګزاره کوو. مزدورۍ وال نه یم، سترګو نه وینم، زمن مې واړه دي، زمن مې واړه دي. بس زه یادونه کوم، که څوک غواړي چې د غریبو احوال واخلي او غریب معلوم کړي، نو پکتیکا کې زوران پکې کینی، دلته د راشي او د دوی حال د معلوم کړي او د دوی سره د خبرې وکړي. حتما پکې غریبان پیدا کېږي چې د هر چا دا پلمه ورکه شي چې موږ ته غریبان یا معلوم نه دي، یا رانه پاتې شوي، یا دوی راغلي نه دي. ټول دغسې یو بد حالت سره مخ دي چې یقینا هم د هر چا زړه ورباندې 2 ځایه کېږي. نو ما نه غوښتل، ما یوازې دا غوښتل چې د دوی په هغه ژوند باندې رڼا واچوو چې څومره ژوند کې تغییر راغلی 4 میاشتې اسلامي امارت واک ته رسېدو سره. خو دوی له دې داسې حالت سره مخ دي چې د هر چا ستونزه د ډېر زیات خفګان وړ ده.